السلام علیکم. زه یم نور البصر. تاسو ګورئ دورشل ډیجیټل ټي وي. انور خیال د سوشل میډیا او د پښتنو شاعرانو د زړه سر دی. د ده خواله راغلي یو څه کلامونه ترې اورو. انور خیال صاحب ډېره مننه بصر صاحب. اول خو ستاسو ته هرکلی وایو چې خپل پروګرام هم دلته راوړو. ډېره مننه هم کوو مهرباني. او شعرونه به سره شریک کړم. ستاسو د مخکې خبرې والله ډېرې ګرانې دي چې مخصوصوم زړه کې درزا نه لرم. مخصوصوم زړه کې درزا نه لرم، مرمه له ژونده تمنا نه لرم. واه واه. او چې ته مې بایلې نو ما ومنله لکه چې نور څه په دنیا نه لرم. چې ته مې بایلې نو ما ومنله لکه چې نور څه په دنیا نه منم. او مورجان ستا د جدایۍ نه وروستو ښکاري چې خپل وجود کې ساه نه لرم. او څوک شتمن یمه ډېر څه لرمه، بیا هم هېڅ نه لرم چې تا نه لرم. ډېر ښه دی. او بچیه چېرته شوې او کوم ځای کې دغه پوښتنې نن سبا نه لرم. ډېره ده. بچیه چېرته شوې او کوم ځای کې دغه پوښتنې نن سبا نه لرم. او چې څوک مې وپوښتي چې ولې جاړې، زه وایم اوس کور کې رڼا نه لرم. او خیاله دا څه په ګډو وډو خرې، چاته وایي دا چاته وایي دا نه لرم. دغه څو شعره نور بصر صاحب چې د لاسو نښې د لالي خرڅوي، چې لیونی د لاس بنګړي خرڅوي، او د ځینې خلکو د پیغور د لاسه راله د پوزې میخکي خرڅوي. او غربت تنګ کړی که له ځانه تنګ دی، د سړی ولې زندګي خرڅوي. څه ښه شعر دی بیا ووایه. نه غربت تنګ کړی که له ځانه تنګ دی، د سړی ولې زندګي خرڅوي. او خپل ارمانونه یې په لاس لیکلي، یو څوک په ښار کې سپېلني خرڅوي. خدایه نامې نه د قربان ولوګې، خیال به تر څو د غره لرګي خرڅوي. ډېر اعلی، ډېر ښکلی، زبردست. راځو به انشاءالله دورشل ډیجیټل ټي وي نه سره د ملګرو انشاءالله موږ تیار یو دغه مقابلې ته، او دغه معیاري کلامونه به انشاءالله د ملګرو نه اورو.